السلام علیکم قدرمنو انجینر صاحبانو. شروع کوم په نامه د ستر بخونکي لایزال سپیڅلي تلپاتې رب په سپیڅلي نامه باندې. انجینر صاحبانو، نن ورځ زمونږ ټاپک دی د یو ساحوي انجینر دندې کومې دي. د یو ساحوي انجینر څخه چې د خلک کومې هیلې لري. خلکو نه مو هدف د اداره ده، د دې مدیران دي، د دې هغه کسان کوم ته چې دا به راپور ورکوي، د کوم د لاس لاندې د کومو د اوامرو لاندې چې دی یو ساحوي انجینر کار کوي، د هغوی هیلې د دې ساحوي انجینر څخه کومې دي. دا په یوه جمله کې داسې واضح کولی شو. یو ساحوي نظارت کوونکی یعنی انجینر باید هرکاره وي. ولې هرکاره وي؟ په دې باندې بحث کوو. ځکه چې د پروژې بریالیتوب او ناکامي چې دی په ده پورې اړه لري او د پوهې او زده کړې عمده ثمره ده. بناً ساحوي انجینر چې دی د خپل ساختماني محیط په چوکاټ کې خپله پوهه، تجربه او مختلف ساحوي کارونه لکه معماري ده، تخنیکي خدمات دي، برقي خدمات دي، د موادو پیژندنه ده، نرخونه دي او داسې نور چې یو ساحوي انجینر باید دغه ځان سره ولري. یو بل مهمه مسله انجینر صاحبانو هغه چې باید یو ساحوي انجینر په جدي ډول ورته پام وکړي او باید دغه وړتیا په ځان کې ولري، هغه چې د تصمیم نیونه ده. یو ساحوي انجینر باید ډیر ژر او په کم وخت کې چې د روغ تصمیم نیولو وړتیا ولري، ځکه په هر وخت کې چې د اداره مدیران چې د دومره وخت نه لري چې موږ دپاره په هره مسله کې چې د تصمیم ونیسي. باید د ساحوي انجینر چې دی دا د یو ښه او روغ او په کم وخت کې د تصمیم نیولو وړتیا چې دی د ځانه سره ولري. انجینر صاحبانو، که څه هم انجینري سیستمونه چې دی په ټوله نړۍ کې فرق لري، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې چې دی داسې کومه اداره یا بورډ چې دی شتون نه لري چې د هر مسلک لپاره د هر مسلک انجینرانو لپاره مسؤلیتونه، صلاحیتونه چې دی طبقه بندي کې کلاسیفیکې بېلابېلې کې چې باید ستا دغه مسؤلیت دی. د واټر ریسورس انجینر دی، د چاپیریال ساتنې انجینر دی، د سټراکچر انجینر دی، د پول انجینر دی. دغه شیونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. خو هغه کوم کارونه چې د یو ساحوي انجینر چې دی مسؤلیتونه دي، په لنډ ډول چې دی موږ دلته وایو په مربوطه ساحه کې چې د ساختماني موادو تازه نرخونه معلومول دي، د سروې او سرویر سره همکاري کول دي، ډیزاین شوي نقشې برآورد کول دي، د پروژې خط اندازي او تطبیق چې دی دا د یو ساحوي انجینر دنده ده. د کار په دوران کې د ساختماني موادو کنټرول او ارزیابي کول دي، د مربوطه پروژې د راپور چمتو کول دي. کله چې پروژه لوی کارندویانو سره کاریږي باید د دوامدار او منظمې ناستې چې د قراردادیانو سره د کار د ښه والي په خاطر باندې وکړي. دغه مسؤلیتونه چې دي اوس راځو هر یو په جداګانه ډول باندې چې دی بېلابېلې تشریح کوو چې یو ساحوي انجینر باید کوم کار. اول لومړی به موږ وویلې چې په مربوطه ساحه کې چې دی د موادو تازه نرخونو په اړه چې دی دا باید معلومات ولري. ساحوي انجینر چې دی د موادو څخه ګټه اخیستنه باندې باید پوه شي. د مربوطه ساحه کې چې دی د دغه ساختمانونو تازه ترین نرخونه باید هر ساحوي انجینر سره موجود وي، ځکه افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ساختماني مواد چې دی په هر ولایت او حتی په هره ولسوالۍ کې چې دی فرق لري. که چیرې موږ دغه معلومات دا د ځانه سره ونه لري او په دفتر کې چې دی یو ډول برآورد ورته شوی دی، په ساحه کې بل ډول دی، نو زموږ پروژه به چې د وروستوالي او د ناکامۍ سره به مخ شي. دویم مو ویلې چې د تخنیکي آلاتو انتقال دی انجینري سروې په آلاتو باندې او وسایلو سره کیږي، یعنی بغیر د وسایلو څخه ناممکنه ده. بس ضروري خبره ده چې باید په ساحه کې سرویر مربوطه وسایل باید موجود وي د سروې لپاره. بل باید په ساحه کې یو مسلکي سرویر وي چې د ساحې څخه ټول ضروري ارقام چې دی په پوره دقت سره راټول کړي چې د یو پروژې د ډیزاین لپاره ډیر زیات ضرورت وي، اړتیا ورته ولري. ډیزاینر چې دی د هغې ارقامو په نظر کې نیولو سره خپل ډیزاین چې دی کوي به، نو یو ساحوي انجینر چې دی باید دغه ارقام چې دی د ځانه سره ولري، کنټرول یې کړي، ډیزاین انجینر ته یې وسپاري چې تر څو هغه ډیزاین د ساحې د حالاتو ساحې ته کتلو سره چې دی ډیزاین ترسره کړي. که چیرې دغه ارقام چې دی په دقیق ډول باندې ونه اوسي نو ډیزاین به په یو ډول باندې شوی وي او په ساحه کې چې دی د دې تطبیق به ډېر سخت وي زموږ لپاره. بل چې دی د موږ ویلې چې د ډیزاین شوي نقشې به راورد کول دي،
ډیزاین شوې نقشه باید په ساحه کې چې دی برابر شي، په کومه ساحه کې چې تطبیق کیږي، او همدارنګه د ساحې شرایط په نظر کې نیولو سره باید د پروژې د تطبیقولو کاري پلان چې دی جوړ شي. پروژې لپاره باید موږ چې دی پلانونه، مختلف پلانونه، یو لنډمهاله پلانونه دي، اوږدمهاله پلانونه دي، بل چې دی ټارګټ پلانونه دي. نو باید ساحوي انجینر چې دی دغه دریم نمبر پلان یا ټارګټ پلان دی هغه ترسره کړي چې صرف د کار دپاره، د کار د شروع نه تر پای پورې د کاریګرو چې دی کنټرول پکې وکړي. دغه ډول پلانونه چې دی ساحوي انجینر دنده چې دا باید ونیسي. بل چې دی څلورم نمبر مو ویل د پروژې تطبیق او خط اندازي ده. یو ساحوي انجینر لپاره چې دی خط اندازي ډیره مهمه پروسه ده. په دغه پروسه کې باید د زیات دقت څخه کار واخیستل شي تر څو د پروژه په خپل ځای کې تطبیق شي. هره پروژه چې یو ډیزاین انجینر کوي باید د هغه سره چې دی د تطبیق رهنما وي. په دغه معلوماتو کې باید اقلا 4 نقطې چې دی د یو ټاکلي نقطې یا بنچ مارک څخه چې دی باید 4 نقطې دې ته چې دی واضح شوي وي ساحوي انجینر ته، چې د هغې په نظر کې نیولو سره چې دی پروژه په سم ځای کې چې دی تطبیق کړي تر څو په راتلونکي کې مشکلات پکې موجود نشي. پنځم چې دی موږ وویلې انجینر صاحبانو چې د کار په دوران کې ساختماني موادو کنټرول دی. ساختماني موادو کنټرول چې دی دا ډیره مهمه پروسه ده، او دا د ساحوي انجینر چې دی د اصلي مسؤلیتونو څخه یو دا دی چې باید ساختماني مواد کنټرول کړي. د پروژې د تطبیق لپاره د موادو ځای پر ځای کول او د پروژې د کار په دوران کې چې د ساختماني کارونو د کنټرول لپاره باید لاندې پروسې چې دی دا په دقت سره ترسره کړي. چې هغه پروسې د موادو د کنټرول کې چې دی دا دي: اول، که چیرې پروژه لکه ښوونځی، کلینیک یا عامه پروژې وي نو باید دغه چارچاپیره باید بند کړل شي د دې په خاطر باندې چې عامه خلک چې دی د ساختمان ساحې ته داخل نشي او ساختماني مواد چې دی د لیدلو په وخت کې په چا ته ضرر ونه رسیږي، خلک ورسره چې دی ته مزاحمت ورسره ونه شي. دویم چې دی د کارکوونکو د موادو ګودام، ماشین آلاتو لپاره باید مناسب ځای وټاکل شي. کوښښ دې وشي چې د کار مسؤلیت په هوښیار توګه رعایت شي. څلورم، کله چې کار د 1.8 مترو څخه چې دی زمونږ دیوال لوړیږي باید کمربندونه، خوازي چې دی وتړل شي، که دیوال وي که نور کارونه وي. پنځم، تخنیکي وسایل باید د یو پوه او ماهر کاریګر په وسیله چې دی وکارول شي. شپږم، د پروژې د پلي کولو په وخت کې باید کوښښ وشي چې ماشومانو څخه کار وانخیستل شي. اووم، په لومړنیو مرستو بکس چې دی باید همیشه د کار په ساحه کې چې دی موجود اوسي. سیفټي باید ته ډیره توجه باید وشي. په غټو پروژو کې چې دی عموما د سیفټي لپاره چې دی ځانګړي انجینران موجود وي، او که چیرې وړې پروژې وي نو باید ساحوي انجینر چې دی دغه سیفټي دنده هم دا باید په غاړه باندې ولري او سیفټي چې دی دا مراعات کړي په خپلو کارکوونکو باندې چې دی د سیفټي په برخه کې ډیره زیاته توجه وکړي. ډیره زیاته مننه انجینر صاحبانو، زموږ نننۍ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. که تاسو کوم سوال پوښتنه نه لرئ زموږ سره چې دی په دغه ادرسونو باندې شریکولی شئ. که په نورو برخو کې پوښتنې لرئ زموږ چینل چې دی در سره وګورئ. په نورو مسایلو کې موږ چې دی GIS دی، واټر کیټ دی، نورو برخو کې چې دی موږ ویډیوګانې جوړو. که په هره برخه کې تاسو پوښتنې لرئ په دغه ادرسونو باندې کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. Thanks for watching. کور مودان.